ملګریه یوه شیبه غواړم له هغه دروغو دې خبر کړم چې موږ ته یې په مکتب او پوهنتون کې ویلي دي او ته باید ترې ځان وساتې. کله هم چې په مکتب کې ولو ښوونکو به ویلې چې لوړه نمره وګټئ دا غټ کار ده. کله مو چې لوړه نمره وګټله ورته یې ویلې چې لوړه نمره به درد نه خوري، کانکور باید تاسو سفري کړئ، کانکور امتحان کې به تاسو بریالیتوب واخلئ. کله مو چې کانکور کې بریالیتوب ترلاسه کړ ویلې چې کانکور مهمه نه ده، اسناد مهمه دي، تاسو باید ځان لیسانس کړئ. کله مو چې اسناد واخیسته ځان مو لیسانس کړه هلته راته ویل چې اسناد او ډیپلوم مهمه نه ده، تاسو باید وظیفه ولرئ. کله مو چې وظیفه او دنده پیدا کړله دنده مو واخیستله ویل چې دنده مهمه نه ده، ستاسو معاش او پیسې مهمه دي چې تاسو باید پیسې ولرئ. نو ملګریه هیڅ شی مهمه نه دي، نه لوړه نمره مهمه ده، نه کانکور مهمه ده، نه دنده مهمه ده، نه اسناد مهمه دي، بلکې هغه چې مهمه دي هغه ستا خپله ښه حالت ده، هغه ستا درون ده چې ته څومره سکون لرې، ته څومره خوښي لرې او ته څومره هیلهمند یې. موږ ته باید په مکتب او پوهنتون کې دا را زده کړي وو چې تاسو خپل حالت سم کړئ. هر کله چې د انسان حالت سم اوسي، دماغ یې سم کار وکړي، فکر یې ارام اوسي، زړه یې ارام اوسي، هیلهمند اوسي، هغه هم پیسې لري، هم دنده لري، هم اسناد لري. نو کوشش وکړئ تر ټولو مخکې ځان خوشحاله کړئ، درون مو خوشحاله کړئ. دا هر څه په خپله راتلونکي دي. هسک او بریمن اوسئ.